ځکه دلته نصیحت وکړم چې کله هم څوک ویني ما په دې پښتنو کې دا خبره نوټ کړې ده ډېره یعنې غم دله زیاتوي مصیبت دله ډېروي یعنې اوس ته یو کس سره میلاو شي خفه یې که تا یو سړی ولیدو د مخ نه یې پته لګي چې خفه دی وروره څه چل دی خیر خو دی یاره بس زمونږ والد صاحب بیمار دی او داسې ها بیمار دی او دا به څه کېږي او که دی مړ شي نو دا به ته څه کوې ستا سره خو پیسې هم نشتې او دا که تا ته بیا د کور پاتې شي او دا که د غریب هغه مې څومره ډېر کړو اوس سوچ کوه دې ته یعنې ته دې پخپله دا مسله راوباسه چې غوره عمل د الله چې خوښ دی هغه دا دی چې د مسلمان زړه ته خوشحالي ور دننه کړي او چې د مسلمان زړه ته خفګان ور دننه کړي او غم پرې راولي ښه یو سړي سره میلاو شوې غم کې دی لکه ولې تېره کمپنۍ کې دا مسله راته جوړه شوه او بس کپیل دا وایي ختمه نو ته په کلي کې څه کوې او دا بس ختم او دا خو یو حالات داسې دي او دا خو داسې دي او دا خو داسې مردره سړیتوب خبرې دي دا د هغه سړي کار دی چې هغه د مروت د سړیتوب نه خالي سړی دی ډېر ادب سړی دی مسلمان دی ولیدو هیڅ وس نه رسي رسول الله وسلم مسلمان باندې خوشحالي راوسته صدقه ده لازم نه رسي ته به پیسې لګې او یېرېږې به پیسو لګولو یو صدقه دام ده مسلمان دی ولیدو غریب دی غم کې دی یاره ما ته دا مسله مړه ځوان سړی ته دا خبرې کوې وړي دا اوس ګوره الله به حل کړي او ته نیکعمله سړی ښه سړی ګوره تا پورې دا خفګان مزه نه کوي موږ د سره یو د الله نه بعد ملګري د سره دي خپلوان د سره دي په پلاني باندې داسې مسله راغلې و الله وله حل کړه هلته دا مسله راغلې و الله وله حل کړه الله ستا رب دی هر ځای کې به دې مرسته داسې مسلمان به دې خوشحالي راوله ته الټه په غم کې اچي